او ځکه لقمان حکیم نصیحت کړی خپل زوی ته ویلي داسې قسمه خلکو سره داسې جاهلانو سره بحث نه کوي وخت به نه ضایع کړي لکه بعضو کتابونو کې یو قصه ذکر کېږي یو پیر ذکر کړی مو وي اس او خر یو بل سره وران شو نو دې خر دا وي دا کوم واښه چې موږ خورو دا سره دي او اس دا وي چې دا شنه دي نو دواړو منځ کې خبرې ډېرې ګرمې شوې او اس به ورته دلایل وو چې نه چې دا خو شنه دي او دا وګوره موږ یې خورو دا د کوم وخت نه لګي خر وی نه دا سره دي په دې کې وایي باچا خبر شو د ځنګل باچا زمری خبر شو وي هغه دې دواړه راووښتو ټول ناست وو ټول ځناور را جمع شو فیصله دا وشوه چې اس جیل ته واچوي او خر ته وایي ته زه مزې کوم ګرځه نو خلک ټول حیران شو چې باچا صاحب دا خو ډېره ناشنا فیصله دې وکړه دا خو موږ ټولو ته پته لري چې واښه شنه دي نو د اس خبره برابر وه تا خر ولې آزاد کو اس دې جیل ته واچو هغه وایي دا ما ته هم پته ده چې واښه څه دي شنه دي خو دی مې جیل ته به دې واچو ده ته چا ویلي چې د خر سره بحث کوه دې بس ته داسې دغه ته اچومه ده جیل ته اچو نو جاهل مرکب باندې چې واوړېدې که نه چې دا پته ورته نه وي چې زه جاهل یم نو ده ته به